د مهمو پیښو سرټکي. افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د امریکا لپاره د نه منلو وړ خبره. The United States welcomes the political settlement by President Ghani and Dr. Abdullah. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان سولې بهیر لا ستونزمنې لارې په مخ کې لري. د افغانستان سولې په بهیر کې د رښتینو مرستو خبرې کول خو په خاوره کې بیا ترهګرو ډلو ته امنځالې ورکول. پنټاګون وایي پاکستان طالبانو څخه ملاتړ کوي، حقاني شبکې په ګډون نورو ترهګرو ډلو ته امنځالې برابروي. مقناطیسي ماینونه د ملکي کسانو د ژوند اخیستنې وسیله. یونما وایي روانه اونۍ کې یوازې ماین چاودنو په ترڅ کې 45 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. سلامونه، وخت په خیر. زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د یک ټلویزیون خبریال د پوښتنې په ځواب کې د افغانستان کې د نښتو زیاتوالي څخه نیوکې پخوا کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ورته د منلو وړ نه ده. ویلز د کابل او ننګرهار وروستۍ بریدونو ته په اشارې سره دا بریدونه د داعش ډلې کار بللی دی او د افغانستان حکومت او طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره پورې سولې هوکړې ته ورسیږي او د نورو ډلو په وړاندې باندې سره یو شي. له دې سره میرمن ویلز ټینګار کوي چې افغانستان کې د سولې ټینګښت اسانه کار نه دی او سختې او ستونزمنې لارې په مخ کې لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر غني او عبدالله څخه غوښتنه کړې چې د سیاسي هوکړې ته د لاسرسي نه وروسته بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. The United States welcomes the political settlement by President Ghani and Dr. Abdullah. امریکا د ولسمشر غني او عبدالله له سیاسي هوکړې څخه هرکلی کوي. موږ له دواړو سیاسي رهبرانو څخه غواړو چې لاسته راغلي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د بین الافغاني خبرو لپاره مخته ولاړ شي او د دې خبرو لپاره ګامونه پورته کړي. موږ د طالبانو په ګډون ښکېل اړخونو څخه غواړو چې په دې خبرو کې ونډه واخلي. افغانستان کې د سولې هوکړه لیک لپاره لاس په کار شي او تاوتریخوالي ته کموالی ورکړي. پاکستان طالبانو له ډلې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ترهګرو ډلو له جملې حقاني شبکې ته امنځالې ورکوي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په تازه راپور کې ویلي دي چې طالبان د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان دولت په وړاندې باندې فعالیت کوي په پاکستان کې ورته امنځالې ورکوي. په دې راپور کې همدارنګه راغلي دي چې پاکستان کې د دې ډلې شتون د افغانستان سولې لپاره یو جدي ګواښ دی. ورته وخت کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي وایي چې اسلام آباد د افغانستان دایمي سولې بهیر څخه ملاتړ کوي او د افغانستان سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني همدارنګه ویلي دي چې تهران د افغانستان ښاریانو برخلیک څخه اندېښنه لري او هیله لري چې په دې هیواد کې وروستی سیاسي هوکړه لیک د افغانستان سولې بهیر کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې بهیر ویل کېږي چې ستونزمنې او سختې لارې په مخ کې لري. آیا موږ تر اوسه هغه ستونزمنو لارو ته داخل شوي یاستو؟ څنګه کولی شو له دغه ستونزمنو لارو څخه امریکا ورته اشاره کړې هغې څخه تیر شو تر څو پورې ورسیږو دغه لار راته اسانه او سولې ته ورسیږي؟ په افغانستان پر سوله باندې بحث کوو. د پوهنتون استاد اسد وحیدي را سره پر لیکنې. وحیدي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. غواړم وپوښتم امریکا په نوي مورد کې ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر لا تر اوسه پورې هم ډېرې ستونزمنې او اوږدې لارې په مخ کې لري. څرنګه کولی شو دغه لارې مونږ ځان ته اسانه کړو او افغانستان سولې ته ورسیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته. زه فکر کوم چې مهم او اساسي بحث د هر افغان لپاره دا دی چې څنګه کولی شو موږ جګړه د خپل ځان لپاره ختمه کړو، د افغانانو لپاره یې ختمه کړو. ځکه چې سوله په واقعیت کې زموږ اړتیا ده، د هر افغان اړتیا ده. همدارنګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې که طالب وژل شوی، که اردو عسکر وژل شوی، که پولیس وژل شوی، که ملکي وګړی، دا ټول افغانان دي او زموږ لپاره لومړیتوب همدا دی چې د افغان وژنه ودروو. له بده مرغه د امریکایانو طالبانو یوازې امریکایان خوندي کړل.
د هوکړې نه د افغانستان خلک خوندي کړل، عام وګړي، نه یې طالبان خوندي کړل، نه یې حکومت خوندي کړ او نه یې هم بل افغان لوری. یوازینی لوری چې له دې سولې ګټه وکړه، له دې هوکړې ګټه وکړه، هغه امریکایي اړخ دی، ځکه دوی په خپل هډوکي خوندي دي او هېڅ ډول برید نه پرې کېږي. زه فکر کوم چې هم د افغانستان حکومت هم طالبان د امریکایانو د دسیسې او تنبیې ښکار شوي، هغه داسې چې د یوې امریکایي معاملې له مخې دوی باید خوندي شي، امریکایي اړخ او افغانان باید ووژل شي. دغه توطیه او دسیسه باید درک شي، دواړه اړخونه یې په عمیق ډول درک کړي او ټول افغانان یې درک کړي او په دې ډول موږ د افغان وژنې مخه ونیسو، د نغومینو او وژنو او وحشت مخه ونیسو. وحیدي صاحب، یو پوښتنه دا ده چې تېره ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازی کابل ته راغلی، ولسمشر او همدارنګه د مصالحې شورا د مشر سره یې لیدنه کړې. دواړو غوښتنه دا ده چې افغانستان کې تاوتریخوالي کمښت ومومي، حتی اوربان ترسره شي، بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فکر کوئ څومره به وتوانېږي دا استازی چې وکولی شي طالبانو ته په دې مواردو کې قناعت ورکړي او افغانستان کې د ارامتیا فضا تر یو حده پورې حاکمه شي؟ که زه فکر کوم امریکایان څه چې په ظاهره وایي او څه چې کوي دا دوه متفاوت شیان، دوه متفاوت دریځونه دي. که امریکایان وغوښتل چې افغانستان کې جګړه ختمه شي، اوربند وي، نو ولې له طالبانو سره په هوکړه کې اوربند ځای نه کړ؟ ولې اوربند د طالبانو سره د هوکړې برخه ونه ګرځېدل؟ په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې په امریکایانو باندې نه کوي، خو دا ژمنه باید اخیستل شوې وای چې باید په افغان باندې هم برید ونه کړي. او که طالبان دې ته نه حاضرېدل، څنګه چې امریکایانو پر خپل ځان د برید په بدل کې طالبان ته امتیازات ورکړي، دغسې په دې برخه کې هم باید طالبان ته امتیازات ورکړي وای. مګر امریکایانو موږ غوښتل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، افغانستان کې اوربند وي، افغانستان کې هم وژنه ودرېږي. د دې ترڅنګ که امریکایانو غوښتل چې افغانستان کې تاوتریخوالی نه وي، وژنې نه وي او د جګړې او وژنو خلفه نه وي، نو هوکړه کې ولې دغسې موارد ځای په ځای نه کړل؟ مثلا دوی ژمنه کړې ده له طالبانو سره چې 15,000 زندانیان به خوشي کوي. اوس ظاهرا طالبان د جګړې لپاره همدا پلمه کوي چې د دوی بندیان نه خوشي کېږي. نو که امریکایانو د طالبانو بندیان نه خوشي کول یا نه شوی خوشي کولی او د افغانستان د حکومت صلاحیت و، ولې له طالبانو سره ژمنه وکړه چې ولې تعهد وکړ چې دوی به 15,000 بندیان خوشي کوي؟ او اوس چې کله تعهد کړی، ولې په واقعي معنا حکومت فشار نه راوړي چې دا بندیان خوشي شي تر څو د افغان وژنې مخه ونیول شي؟ زه فکر کوم امریکایانو په قصدي او شعوري ډول دا هڅه کوله چې د سولې هوکړه دغه ډول تنظیم کړي او بالاخره د سولې ټولو پروسه دغه ډول تنظیم او پلان کړي چې په پایله کې په یو ډول جګړه ونظمېږي او وژنې دوام وکړي. خو یوازې امریکایي اړخ پکې خوندي شي او ټرمپ امریکایي حکومت امریکا کې دننه خپل ولس ته ووایي چې افغانستان کې زموږ جګړه ختمه شوه، موږ خوندي یو، زموږ ژوبله نشته، او دغه راز نړیوالو ته د پیغام ورکړي چې په افغانستان کې موږ وکړو، که سوله وکړو او که هر څه وکړو، په افغانستان کې سوله او نه راځي، بلکې د افغانان دي چې یو بل سره وژني. امریکایانو غوښتل دغه پیغام انتقال کړي خپل ولس ته او نړیوالو ته، او ظاهرا دغه پیغام په انتقال کې تر اوسه پورې بریالي دي، ځکه چې له بده مرغه افغانان لګیا دي یو بل وژني، یو بل ته زړونه له نفرت او کینې ډک دي. او همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، د ډېرو ولایتونو د طالبانو د پولیسو او نورو افغانانو د وژنې رپورټونه ورکړل شوي دي. وحیدي صاحب، بیا ستاسو له خبرو څخه دا څرګندېږي، یعنې په دې معنا چې امریکا نه غواړي افغانستان کې سوله ټینګښت ومومي، نو ولې دوی په دې وروستیو کې د خپلې هڅې د دې مورد لپاره ګړندي کړي دي، حتی ډیری سفرونه د دوی استازو ترسره کړل تر څو پورې وکولی شي افغانستان کې ارامه فضا رامنځته کړي؟ دغه دواړه حرکتونه چې تاسو ورته اشاره کوئ، د دوی موخه څه ده؟ ما مخکې اشاره کړه چې امریکایان چې څه وایي څه ښایي او واقعي ډګر کې څه کوي، دا دوه متفاوت شیان دي. یعنې څه چې د امریکا واقعي دریځ دی، هغه موږ د امریکایي چارواکو په څرګندونو او ظاهري کړنو کې ډېر نه وینو. واقعي نظر او دریځ دا ده چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي، وژنې دوام وکړي، خو دغسې چې امریکایان پکې خوندي وي، امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. اوس د دې لپاره چې دوی نړۍ ته وښیي چې افغانستان کې ترهګري، افغانستان کې وژنې، افغانستان کې جګړه، دا لامل یې اصلا امریکایان نه دي. په دې خاطر ظاهرا د سولې لپاره هڅې کوي او نړۍ ته ښایي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، موږ د سولې لپاره هڅه کوو، موږ هر حرکت د سولې لپاره دی، زموږ ځانګړی استازی شته د سولې لپاره،
موږ سفرونه کړي، موږ له طالبانو سره هوکړه کړې، زموږ ځانګړی استازی ډېر وخت په سفر وي، کله په پاکستان کې وي، کله هند کې وي، کله کابل کې وي، کله قطر کې وي، په ټوله نړۍ ګرځي چې افغانستان ته سوله او ثبات راوګرځوي. په دې خاطر دوی ظاهرا غواړي داسې یو څه وکړي، مګر په واقعیت خو دا نه دی. که واقعیت دا وایي د افغانستان سوله تر دې اسانه وه، مخکې ځینې مهم او اساسي ټکو ته اشاره وکړه چې دغه کارونه کېدلی شول، مګر امریکایان هم نه کړل. که امریکایان څه غواړي، ظاهرا امریکایان افغانستان کې د نظامي لحاظ ماتې خوړلې او ډوډۍ لګېدلي په ځمکه، خو مخکې له دې چې پزه یې په ځمکه ولګېږي دوی غواړي دغه خپل شرم پټ کړي، یعنې یو ډول د نظامي ماتې د جبران لپاره سیاسي هلې ځلې کوي. خو داسې چې افغانستان کې باید جګړه دوام وکړي. دوی به نړۍ ته ښیي چې افغانستان کې د جګړې اصلي لاملین او اصلي اړخ امریکا نه و. دا افغانان دي، افغانان هم دغسې عادت لري، یو بل سره وژني، ترهګر دي، خپلو منځو کې نه سره جوړېږي. یعنې غواړي د نړیوالې ټولنې له ملامتۍ ځان وژغوري، غواړي د امریکایي ولس ته دا ووایي چې موږ افغانستان کې د جګړې یا د وژنو اصلي لاملین نه وو، دا افغانان دي چې نه سره جوړېږي. او په دې ډول غواړي افغانستان کې د اوږده مهال لپاره جګړه دوام وکړي، تر څو د دوی نظامي او استخباراتي حضور وي دلته، او د افغانستان د یو نظامي دهلیز په حیث د خپلو سیمه ییزو ګټو او دغه سیمه ییزو اهدافو لپاره وکاروي. وحید صاحب، بله پوښتنه دا ده چې اوس مهال طالبانو هم هغسې چې ویل کېدل یا هغه ډول چې له امریکا سره کومه هوکړه کړې وه ژمن نه دي پاتې شوي. فکر کوي ولې دوی ژمن نه دي پاتې شوي؟ او همدارنګه د دوی هره خبره پر دې ده چې باید د امریکا او طالبانو هغه کومه هوکړه لیک چې لاسلیک شوی هغه بریالی شي. په داسې وضعیت کې دا څومره احتمال لري چې دغه هوکړه لیک د بریالی شي چې دوی تاوتریخوالی نه کموي، د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې لا هم خپلې جګړې ته زور ورکوي؟ طالبان هم د امریکا د دسیسې او د دې ښکار شوي دي. طالبانو فکر کاوه چې امریکا چې هر څه له دوی سره لاسلیک کړي هغه به عملي کوي، مګر اوس ښکارېږي چې طالبان ته اوس ښکاره شي او د دوی وروسته به ډېره ورته ښکاره شي چې امریکایانو چې کومه ژمنه کړې، کوم لاسلیک یې له دوی سره کړی، هغه موارد عمل نه کوي. مثلا امریکایانو ژمنه کړې وه چې د مارچ تر 10 پورې به 15,000 طالب بندیان خوشي کېږي، وروسته به ټول بندیان خوشي کېږي، مګر امریکایانو هوکړه عمل ونه کړ. په دې ډول طالبان خپل تاوتریخوالی، خپله جګړه توجیه کوي، مګر دا د توجیه وړ جګړه نه ده. طالبان چې اوس ته کوي څه ډول جګړه یې چې د افغاني اړخ سره روانه کړې، دا په هېڅ ډول نه توجیه کېږي، ځکه هوکړه حکومت له طالبانو سره امریکایانو کړې ده، د بندیانو د خوشي کولو ژمنه هم امریکایانو کړې ده. نو که کله امریکایان هوکړه نه عملي کوي، طالبان په حکومت ولې بریدونه کوي یا په افغان ځواکونو، خو په امریکایي اډو دې بریدونه وکړي ځکه چې امریکایانو هوکړه نقض کړې. په دې خاطر زه فکر کوم امریکایان طالبان دغسې د امریکایي دسیسې ښکار شوي دي او د دغه حالت دوام پخپله د طالبانو د جګړې ماهیت د دوی په خپلو صفونو او ملاتړو کې هم له ستونزو سره مخ کړي او په اوږده مهال کې به دغه ډول یو دریځ طالبانو ته ډېر سخت زیان وکړي چې له امریکایانو سره تړون لري، امریکایان خوندي وي، خو افغانان یو بل سره وژني. یعنې د طالبانو اوسنۍ جګړه په هېڅ ډول د توجیه کېدو وړ نه ده. که دغه جګړه د امریکایانو پر ضد وای، په امریکایي اډو بریدونه وای، بیا به توجیه کېدلی شوای، مګر اوس په هېڅ ډول د توجیه وړ نه ده. طالبان خپله وایي حکومت مزدورو لاسپوڅی دی. د چا مزدورو لاسپوڅی دی؟ د امریکایانو. نو چې کله ته د امریکایانو سره تړون لري هغه خوندي وي، یعنې معنا بادار ته څه نه وایي او مزدور واحد، دا خو نه منطق مني نه ارزښتونه مني، یعنې په هېڅ ډول دا د توجیه کولو وړ نه ده. دا معنا لکه ته جسم ته څه نه وایي سیوري ته عذاب ورکوي، دا نه کېږي. په دې خاطر زه فکر کوم طالبان د امریکایانو د دسیسې ښکار شوي او په اوږده مهال کې که دغه حالت دوام وکړي، طالبان به ډېر زیات تاوان وکړي، د دوی په داخل کې به ستونزې پیدا شي او د دوی هغه ملاتړ چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې دی او دغه رازمنو ملاتړ چې په مذهبي لحاظ دوی خپل جګړې ته پیدا کړی هغه به له ستونزو سره مخ شي او دا به طالبانو په پیاوړتیا ډېر منفي اغېز هم وکړي. همدغسې د حکومت بریدونه هم په هېڅ ډول د توجیه وړ نه دي. حکومت تاسو پوهېږئ په تېرو څو ورځو کې پرله پسې منفي وګړي وژلي دي. کندوز کې په روغتون بمبار کړی، په یوه کور بمبار کړی، په یوه روغتون بمبار کړی، په نورو ځایونو کې هم بریدونه کړي، هوایي او ملکي وګړي وژلي دي طالبانو تر څنګ. په دې خاطر زه فکر کوم چې د افغانانو ترمنځ هېڅ ډول د زغم وړ نه دي. مننه کوم. د پوهنتون استاد اسد وحیدي چې بحث کوم راسره ګډون وکړ. د خبرونو دوام. یوازې د روانې اونۍ په ترڅ کې افغانستان کې 45
ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې 13 مورده بیا یوازې مقناطیسي منځ چاودنې دي چې طالبان له لوري ځای پر ځای شوي دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښو 20 سلنې څخه زیات بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو هوایي بریدونو کې ترسره شوي. د زلمی خلیزات په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او همدارنګه د تاوتریخوالي کموالي بین الافغاني خبرو په اړه د طالبانو سره خبرې کوي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې تېره ورځ خلیزات له ولسمشر له مرستیالانو سره په ارګ کې لیدنه کړې او د سولې وروستیو پرمختګونو او همدارنګه طالب زندانیانو په اړه باندې خبرې کړي. په ښکاره په ارګ کې د خلیزات لیدنې دوه وې. په یوه لیدنه کې د ولسمشر مرستیالان او په بله لیدنه کې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله شتون درلود. خو خلیزات په دې لیدنو کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د سیاسي هوکړې نه هرکلی کړی او عبدالله ته د نوي مقام مبارکي ویلې ده. د طالبانو ډلې رهبر هم په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی دی چې دوی هوکړه لیک ته ژمن دي خو د مقابل لوري څخه هم باید ګامونه پورته شي. له دې سره بیا ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې طالبان د اختریز پیغام پر ځای د جګړې څخه باید لاس په سر شي. د غني او عبدالله تر هوکړې وروسته کابل ته د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لومړنی سفر. هغه هوکړه چې تر بل هر وخت د افغانانو خپلمنځي خبرو او خلیلزاد ماموریت پای ته رسولو ته لاره هواروي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر او مرستیالانو سره یې د خلیلزاد پرونۍ لیدنه کې د اوربند او یا هم تاوتریخوالي پر لږوالي بحث شوی او ښاغلي خلیلزاد ویلي چې په دې تړاو طالبانو سره هم خبرې کوي. محمد اشرف غني او عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد جلا لیدنه کې چې د ولسمشر غني مرستیالانو پکې شتون نه درلود، نوموړي د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ سیاسي هوکړه لیک څخه هرکلي سره عبدالله ته یې د نوموړي د نوي ځایګي مبارکي ویلې. دغو لیدنو کې د افغانستان سولې بهیر راتلونکو ګامونو او طالب زندانیانو په تړاو هم بحث شوی او دواړو لوریو ټینګار کړی چې پر ښکاره او معقولو میکانیزمونو دی چې د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونو لخوا ترسره شي هوکړې ته ورسیږي. انتظار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از تلاش‌های جامعه جهانی است که طالبان وادار به این شوند که از خشونت دست بکشند، از ادامه جنگ علیه مردم افغانستان دست بکشند و وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند برای برقراری یک صلح پایدار در کشور. له دې سره د طالبانو ډلې مشر خپل اختریز پیغام کې له امریکا غوښتي چې پرې نږدې کوم څوک دي د سولې بهیر پر وړاندې خنډ رامنځته کړي. هبت الله اخندزاده ویلي چې د دوحې هوکړې ته ژمن دی او مقابل لوری هم باید ګام پورته کړي. خو کابل تل طالبان د دوحې هوکړې پر نقضولو تورنوي او وایي چې دغه ډله سولې ته لیوالتیا نه لري. مردم افغانستان قابل پذیرش نیست که از یک طرف طالبان در هر گوشه از این کشور دست به حمله بزنن و از طرف دیگه باز عید مبارکی بدن. این یک تناقض جدی است و این مورد پذیرش مردم افغانستان نیست. صلح هم مهم است، صلح خواست مردم افغانستان است و طالبان هم باید به خواست مردم افغانستان باید تن بدهند. له دې سره د چین د بهرنیو چارو وزارت ته افغانانو خپلمنځي خبرو پر پیلېدو ټینګار کوي. موږ د سولې خبرې چې د افغانستان پر رهبري او ملکیت وي ملاتړ کوو. هیله لرو چې د افغانانو ترمنځ زر تر زره خبرې پیل شي او ښه پایله ولري. د عبدالله او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک پر بنسټ ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر د مصالحې عالي شورا په چوکاټ کې مخته یوسي. که څه هم سپیدار کې سرچینې وایي چې ښاغلی عبدالله ولسمشرۍ ماڼۍ سره پر یو شمېر مسایلو سلا مشوره کوي او تر اوسه د مصالحې عالي شورا جوړښت هم وروستی شوی نه دی. دمه تر دمې وروسته خبر هم لرو. د افغان مسافرو د ډوبېدو په اړه د ایران په وړاندې د امریکا له لوري په دې هېواد باندې بندیزونه.
بیا هم ښه راغلاست. ایران یو ځل بیا د دې هیواد سره په پوله کې د افغان مسافرو اوبو ته اچولو ادعاوې رد کړي دي. د ایران ملي امنیت شورا منشي د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره په تلیفوني اړیکه کې ویل دي چې ایران پوله ساتونکو په دې پیښه کې هیڅ رول نه دی درلودلی او په دې اړه باندې هیڅ اسناد هم شتون نه لري. خو له دې سره امریکا د ایران پولیسو اوبو ته د افغان کډوالو اچولو په تړون د مسؤل ګڼنې او د دې ډلې 8 قمندانان هم تحریم کړي دي. دا پیښه اکثره کسان بې ساري بولي. دې پیښه کې لومړی کارګر شکنجه سوي و او وروسته سیند ته ورغورځول سوي وو. هغه کارګر چې ژغورل سوي د افغان دولت پلاوي ته یې ویلي چې دوی د ایران د پوله ساتو ځواکونو له لوري سیند ته ور وغورځول سول. خو ایراني چارواکو په وارو وارو دا موضوع رد کړې ده. دا ځل هم د ایران د ملي امنیت شورا ویلي چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د افغان کارګرو په شکنجه او سیند ته ور اچولو کې لاس نه درلودی. علي شمخاني ویلي چې په دې اړه باندې هیڅ اسناد او شواهد نشته چې ایراني پوله ساتو ځواکونو دې پیښې کې لاس درلودلی وي. نوموړي رسنۍ د دې پیښې په غټولو تورنې کړي دي. شمخاني دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار سره د ټلیفوني خبرو پر مهال باندې کړي دي. د نوموړي دا خبرې د افغان دولت د څېړونکي پلاوي له توند غبرګون سره مخ شوي دي. مردم محل دروغ میگه، متضررینی که 16 نفر زنده از یادسه بیرون شده دروغ میگه. حکومت محلی و که والی هرات است به محل حادثه رفته دروغ میگه. نظام فاشست، نظامی که از خدا و اسلامیت بیخبر است، از دایره انسانیت هم خارج است، اینا تنها راست میگه. د پلاوي د ایران د پوله ساتو ځواکونو له ناوړه چلند څخه هم پرده پورته کړې ده. دستای اینا رو میشکنانه، بعضیا دستای اینا رو بسته مینه و اینا رو داخل آب مندازنه و بازا صدا مینه. او بازایی که میای اینا رو نجات بده، سر و بازا انداخت مینه، تیراندازی مینه. عین وخت امریکا هم ایرانی انتظامی ځواکونه په اوبو کې د افغان کارګرو پر غرقولو باندې تورن کړي دي او د دې ځواکونو پر 8 قمندانانو یې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د مالیې وزیر ویلي چې د ایران د انتظامی ځواکونو بنسټ ډیری نور افغانان مجبور کړي چې له ایرانی ځواکونو سره یو ځای د سوریې و جګړې ته ولاړ شي. د همدې موضوع په تړاو باندې بحث لرو. د هرات مدني فعال سید اشرف سادات را سره پرلي کړی. سادات صاحب لومړی کې مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم موندنې حالت څه دي چې دغه کار د چا له لوري ترسره شوی؟ هر کله ایران دغه ادعاوې رد کړې ویلي چې دا کار د دوی د پولیسو له لوري څخه ترسره شوی نه دی. تشکر. سلام خدمت شما و بیننده. ببینیم آنقدر شواهد موجود است که انکاری از طرف ایرانی‌ها غیر ممکن است و هیئتی که از کابل آمد بررسی که انجام داد مقامات محلی هرات و مردم محل شواهد بسیار زیادی به دست دارند. حادثه متاسفانه اتفاق افتاده، جنایت صورت گرفته، تعداد زیادی از هموطنان ما قتل شدند، به تعداد 10 جسد آورده شده و دفن شده، تعداد مفقود الاثر هستند، تعدادی هم خب خود نجات دادن. حالا که ایرانی ها این مسئله قبول نمیکنن، یکی از مشکلات بسیار جدی متاسفانه همیشه مشکلات از آدرس دولت ایران متوجه افغان ها بوده که این یکی از بارزترین نمونه‌های هست و ما خواهان از این هستیم تا به گونه بی‌طرفانه توسط نهادهای بین‌المللی بررسی بشه. اگر شرایط همین گونه ادامه پیدا کنه و همه شواهد موجود باشه ولی دولت ایران بیایه و بالاخره تمام موضوع رد کنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم اعاده حقوق کنیم و به نوع در قسمت تامین عدالت و حق تلفی که نسبت به افغان ها صورت گرفته ما بیاییم کار انجام بدیم. وظیفه دولت افغانستان تا از مجراهای مختلف دیپلماتیک بیشتر این مسئله واقعی داشته باشه و نتایج خود بیایه برای مردم نشان و به نوع اعلان بکنه. متاسفانه آنچه که هیئت افغانستانی در ولایت هرات هم آمد ارائه کرد خیلی دلنشین برای مردم افغانستان، مردم ولایت هرات نبود. ما نمیتونیم از کنار همچین مسئله به این سادگی عبور بکنیم و خواهان بررسی از این مسئله از طریق مجراهای بزرگتر، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای حقوق بشری هستیم تا بالای دولت ایران فشار بیارن و سرمنشأ و اصل
ماجرا باید ایران بپذیره. سعادت صاحب دلته یو بله پوښتنه دا ده چې ایران وایي دغه پوله کې د دوی پولیسو له لوري دا کار نه دی ترسره شوی او نه هم تر اوسه پورې اسناد او شواهد د دې شتون ولري چې دا د دې ښکارندوی وکړي د ایران پولیسو دا کار ترسره کړی یا د افغان کارګر دوی اوبو ته اچولی وي. ببینیم ایرانی ها بدون شک نمیپذیرند که توسط مرزبانایشان این حادثه صورت گرفته و این فاجعه خلق شده، اما تمام رسانه های محلی هرات، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی شاهد هستند و صحبت هایی که با جمع کلانی از نجات یافتگان صورت گرفت این بود که روز 12 سور تعداد بالاخره دستگیر میشن و یک روز اینا شب در نزد ایرانی ها اسیرن و بعد فردای کارهای شاقه به سر از اینا انجام میشه. ظهر روز جمعه 12 سور اینا به کنار آب آورده میشن در تنگی که تقریبا آب زیادی هم موجوده. اینا به جبر و فشار و آب انداخته میشن و آنقدر متاسفانه گفته میشه مورد لعت و کوب و زجر قرار گرفتن که بسیاری از اینا توان آشنا کردن و تیر شدن از آب از دست میدن. از این شواهد بیشتر چی میتونه باشه و مردم محل هم همچنان شاهد هستن، چنانچه در قسمت نجات تعداد زیادی از این افراد و همچنان پیدا کردن جنازه ها مردم محل، مردم ولسوالی کوسان سهم داشتن و اونها در مصاحبه خود گفتن ما کسی خب در داخل ایران، خب ایران مانند افغانستان نیست که در داخل کشور اینا گروهای دیگه یا گروهای موازی وجود داشته باشه و بیان این کار انجام بدن. طبیعتا آنچه که انجام شده توسط مرزبانان ایرانی انجام شده و انکار از این من فکر میکنم به نوعی یک ډیره زیاته مننه کوم. د هرات مدني فعال سید اشرف سادات بحث کې مو ګډون وکړ. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. افغانستان سره د امریکا $1 میلیارډ مرستو نه پرې کېدل. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې پرې کېدو خبرداري سره تر اوسه پورې هم دا مرستې پرې شوې نه دي. رویټرز د ځینې امریکایي سرچینو په حواله باندې راپور ورکړی دی چې پینټاګون تر اوسه پورې د دې مرستو د پرې کېدو امر نه دی ترلاسه کړی. ځینو سرچینو ویلي دي چې د افغانستان سره د امریکا په سږنیو مرستو کې هیڅ کموالی به ترسره نه شي. نږدې 3 میاشتې وړاندې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د پای ته رسېدو هڅه ناکامېدو سره وویل چې امریکا له افغانستان سره خپلې $1 میلیارډ مرستې پرې کوي او د کابل ته د سفر په ترڅ کې غني او عبدالله سره لیدنه کړې وه خو افغانستان څخه بیا ناهیلی بیرته تللی و. په افغانستان کې د کرونا مثبت پیښې د هر ورځې په تیریدو سره زیاتوالی مومي. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 511 مثبت پیښې په هیواد کې ثبت شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کووید-19 مثبتو پیښو شمېره 8686 ته رسېدلې ده. روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد ښاریانو له لوري محدودیتونه او د روغتیاپالو سپارښتنې عملي نه شي تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به انساني ناورین رامنځته شي. فیروزالدین فیروز وایي چې 3 میاشتو لپاره د اړتیا وړ توکي په واک کې لري خو د متخصصو کارکونکو کموالی بیا دا وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. پر همدې کرونا باندې خبرې کوو خو د ننګرهار ولایت کې د کرونا سره د مبارزې لپاره څومره چمتوالی نیول شوی. هغه ولایت چې د قرنطین هم پکې مات شوی دی چې څومره دوی توانېدلي د قرنطین ماتېدو سره کرونا هم ماتې ورکړي، کرونا یې هم یو څه کچې راکمه کړې وي. موږ سره په بحث کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل سره پرلیک دی. میاخیل صاحب په لومړۍ کې مننه کوم چې وخت م راکړی. غواړم وپوښتم چې تاسو اوس مهال هلته په ننګرهار ولایت کې د کرونا لپاره څومره چمتوالی نیولی ځکه چې هغه ولایت دی چې اوس مهال قرنطین هم پکې مات شوی یعنی ګرځبندیز هم نشته پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. په ننګرهار کې مطلق قرنطین مات شوی نه دی. د ابتدا نه په افغانستان کې او هم په ننګرهار کې نیمچه قرنطین وو، خو قرنطین کله به زیاتېده کله به پکې یو څه نرموالی راته نو یو څه نرموالی پکې راغلی دی. یعنې اوس هم هوټلې، پارکونه، مکاتب دا ټول بند دي. یوازې
دوکانونه چې د جلال آباد په ښار کې وو په اطراف کې دا بیرته په دې خاطر شو چې په ښار کې بیروبار جوړېده نو زموږ تجربه دا وښودله چې څومره دوکانونه په اطرافونو کې بیرته وي نو ماغونه بیروبار کمیږي نو یعنې موږ د په قرنطین کې یو نرمښت راغلی دی اما مطلق قرنطین له منځه نه تللی یعنې ګرځبندي شته تر اوسه نه ګرځبندیز خو پخوا هم نه و یعنې د مطلق بندېدل نه و دوکانونه په اوله کې چون موږ دغه پروسه ډېره مخکې شروع کړې وه تقریبا 3-4 میاشتې مخکې نو عامه پوهاوی هدف دا و چې خلک په دې پوه شي چې کرونا موجود ده دا خطر لري او د دې فارموله هم دا ده چې باید هر سړی خپل ځان وساتي خپله کورنۍ وساتي او خپله ټولنه وساتي هغه فاصلې مراعات کړي په صابون باندې لاس وینځي نو دا پوهاوی یعنې کافي شوی دی په ننګرهار کې نو په دې خاطر باندې موږ وشو کړی چې نظر نورو ښارونو ته لوی ښارونو ته دغه سیستم هموار وساتو یا هغه فلټ سیستم چې کوم یې ورته وایي چې زموږ صحي سکتور کې یعنې ډېر د فشار لاندې رانشي نو په اوله کې زموږ صحي سکتور دې ته هم آمادګي نه درلودله ولسونو ورته هم نه درلودله نو په دې خاطر باندې زموږ قرنطین هغه شرایط لږ زیات کړي وو بیا چې کله موږ ورته تیاری ونیوه صحي سکتور هم ډاکټران استخدام کړل زموږ د تجهیز مرکز مجهز شو نو ورو ورو موږ بیا د قرنطین مراحل هغې کې نرمښت راوسته نو زموږ هغه صحي سکتور اوس د دې برداشت لري اما بیا هم ولسونه باید کرونا جدي ونیسي بنډارونه ونه کړي په بې ضرورته ښار ته لاړ نه شي لاسونه مکرر په صابون باندې وینځي بالاخره د اختر په خاصه توګه چې د اختر ورځې را روانې دي نو زیات خلک به خامخا یو بل ته غېږې ورکوي لاسونه به ورکوي د دې نه باید خلک په جدي توګه باندې جلوګیري وکړي په ننګرهار کې زه یو څه ارقام غواړم مهرباني والي صاحب ننګرهار لا تر اوسه هم هغه ولایت چې د کابل هرات بلخ او کندهار سره هممهاله دوی کې ډېری پیښې دې ولایتونو کې ثبت کیږي تاسو اشاره دې کوئ چې نرمښت مو پکې راوستلی دی هلته پیښې زیاتیږي فکر کوئ یو ډول دا خپله د کرونا د خپرېدو لپاره لاره هواروي چې یو څه نرمښت په کرنټین کې وسیږي نه نرمښت خو متاسفانه چې زموږ دغه ټولنیز ژوند دغسې دی چې که ته بازار ته رانه شې نو په کور کې بیروبار جوړی ته مېلمستیاګانې کې فاتحې کې نور مسایل دي چې هغه ټولنیز ژوند زموږ دغه رقم باندې دی چې یعنې هغه فاصلې نه مراعات کوي یعنې هدف د قرنطین نه زما خپل شخصي نظر په اوله کې همدا و چې موږ غوښته چې عامه پوهاوی وکړو اوس عامه پوهاوی کافي شوی دی اوس موږ دوکاندارانو ته دا پوهاوی دی چې دوی باید ماسکونه استفاده وکړي هغه فاصلې مراعات کړي دا اوس هم موږ یو مجلس درلوده په همدې باندې زموږ بحث و چې اوس باید موږ ماسک ته ترجیح ورکړو او خلک ماسکونه باید واچي دا زیاته مهمه ده ځکه په ننګرهار کې جدي نیول شوې ده ننګرهار کې د ښاریانو د حکومت له لوري نه یوازې د ښاریانو خپله ښاریانو دغه کرونا څومره جدي نیولې ده هلته تر یو حده پورې زیاتو خلکو جدي نیولې ده هغه څوک چې فکر کوي چې په دې عقیده دي چې یعنې دا نورو ته سرایت کوي ځکه زه غواړم چې ارقام تاسو ته درکړم خلکو همکاري کړې ده په دې ساحه کې 415 مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي اما په عین حالت کې 1008 کسان چې هغه مشکوک وو او هغه علائم د کرونا درلودل هغه په خپل په کورونو کې ځانونه قرنطین کړل چې یو تعداد زیات زه پیژنم دیو کې شپږ سوه یو پنځوس هغه 15 ورځې قرنطین تېر کړ اوس بېرته ښه شوي دي او 430 کسان په کورونو کې یعنې قرنطین دي دا په خپله یو لوی همکاري ده چې یو سړی په خپل کور کې ځان قرنطین کړي خپله کورنۍ وساتي خپل دوستان وساتي نو دا ذهنیت په ننګرهار کې موجود دی زیاتره ننګرهار کسان تعلیم یافته هم دي او معلومات هم لري نو دوی د خپل ځان په خپله قرنطین کړي یعنې دیو د حقیقت کې همکاري وکړه ځکه که دغه 1100 کسه شفاخانو ته راغلي وي او دا موږ دلته بستر کړي وي دا به یو لوی بوج په زموږ په روغتونونو باندې وي اوس موږ یوازې 940 کسان په تجهیز مرکز کې لرو نو په دې حساب باندې دغه سیستم چې کوم یو دی هغه صحي لحاظ باندې
سیستم باید فلټ وساتل شي، یعنې هموار باید وساتل شي چې صحي سکتور یعنې د فشار لاندې رانشي. او ننګرهار کې دا حالت کې تر اوسه پورې موږ روان یو. نو زموږ بیا هم هیله د ولسونو نه همدا ده چې فاصله باید وساتي، خپل لاسونه په مکرره توګه باندې ووینځي په صابون باندې، او بندرونه او نور مجالس او بیروبار جوړ نه کړي. والي صاحب هلته په ننګرهار کې د نورو ولایتونو په پرتله سره که فکر وکړو په نورو ولایتونو کې د ځینو کلیو بانډو د خلکو یا د اوسېدونکو لیدلوري دا و چې کرونا شتون نه لري، یا هم په دې معنی چې مسلمانان کرونا نیسي. په ننګرهار کې دا باورونه شتون لري او که نه لري؟ لږ 4 میاشتې مخکې چې موږ دا مبارزه شروع کړله، موږ لږ پیش قدمه وو. اوله کې دا خبرې وي چې په مسلمانانو تاثیر نه لري، په افغانانو نه لري. خو بیا وروسته چې کوم کیسونه را پیدا شول، علماو په دې کې برخه واخیستله، عامه پوهاوی په ولسوالیو کې کل بانډو ته یعنې زیات شو. نو اوس دغه شکونه نشته ده، یعنې اکثریت ولس کوشش کوي چې احتیاط وکړي. د زندان مسئله بیا تر کومې کچې پورې جدي ده؟ ځکه داسې ناتایید شوي راپورونه شتون درلوده چې د ننګرهار زندان کې ځینې کسان پر دې ویروس باندې اخته شوي دي. دا صحیح خبره ده. په زندان کې د جلالتمآب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې تقریبا 1100 کسه بندیان خوشي شول په تیر یو میاشت کې. متاسفانه چې دې کې بعضې د جنایي پیښو کې مخکې بندیان شوي وو، هغوی هم خوشي شوي دي. بیا هم بعضې پیښې دي وکړلې په جلال ښار کې. حتی موږ بل پرون باندې یو څوک ونیوه چې 10 ورځې مخکې خلاص شوی و، اما بیا جرم یې وکړ او بیا بندي شو. نو دا ځل به د دې هغه جزا د مخکې نه زیاته وي. نو په دې خاطر باندې هغه څوک چې اوس هم جرم کوي هغه باید سخته سزا ورته ورکړل شي. نو په دې حساب باندې د ننګرهار په محبس کې 10 کسه د کورونا په وایروس باندې اخته شوي دي، چې هغوی بیا په داخل د محبس کې جدا ځای انتقال شوي دي، د ډاکټرانو د نظارت لاندې دي. وضعیت یې ښه دی، یعنې ډېر جدي نه دی. یعنې په نورو ادارو کې بیا تر اوسه د کورونا پیښې شتون نه لري؟ په ادارو کې ولې په بعضې ادارو کې اشخاص مبتلا شوي دي. په خپله د ولایت په چوکاټ کې موږ 3 پیښې درلودلې، خو هغوی ځانونه قرنطین کړل. بیا 1-2 ورځې موږ ولایت ټول سپری کړ، خلک هم رخصت کړل. اوس بېرته خپل کار په عادي حالت باندې شروع شوی دی، او هغه څوک چې مثبت وو پیښې د هغوی حالت اوس ښه دی، مخ په بهبود دی. دا 2 جمعې کېږي هغوی د قرنطین په حالت کې دي، حالت یې ښه دی. همداسې په نورو کوم ځایونو کې چې دا پیښې رامنځته شوي دي، خلک همکاري کوي او خپل ځان په خپله قرنطین کوي چې هم خپله کورنۍ وساتي او هم دا ویروس نور ته خپور نه شي. یعنې همکاري د ولس زیاته مهمه ده، او هغه څوک چې په دې مرض اخته کېږي هغه باید ځان قرنطین کړي، چې تر څو دا وایروس اولې کورنۍ ته لاړ نه شي او بیا په کلي او کور او په دفاترو کې خپور نه شي. نو وضعیت دغه رقم دی په ننګرهار کې. والي صاحب، د ننګرهار هغه ولایت و چې ولسوالۍ څخه ښار ته راتګ کله چې د کرونا خبر اوازه یا خبره ګرمه شوه، نو ښار ته یې راتګ په ولسوالۍ بندیز په لګول. اوس مو چې قرنطین نسبي یا نرمښت مو پکې راوستلی، له ولسوالۍ څخه ښار ته د موټرو تګ راتګ ته مو اجازه ورکړې ده؟ تګ راتګ شته ده. هغه تګ راتګ یوازې د جلال ښار داخل ته، یعنې کله که موږ د جلال ښار ویو دغه محدوده ساحه د جلال چې هلته زیات بیروبار وي، هلته موږ رفت و آمد بند کړی و. اما نور د ولسوالیو ترمنځ تګ راتګ پخوا هم بند نه و. لکه ما چې مخکې ویلې، یعنې موږ دغه پروسه اوله کې شروع کړله او تر اوسه پورې ګټه هم وکړه. یعنې که چېرې موږ د اول نه شروع کړی نه وی، فرضاً د ایران قنسولګرۍ دلته اجازه ورکړل شوې چې ویزې ورکوله، یعنې 800 زر ویزې په ورځ کې هغوی ورکولې. نو د ننګرهار وضعیت به د نور ولایتونو نه ډېر خراب دی، ځکه چې ننګرهار کابل ته هم نږدې دی. هره ورځ په زرهاو کسان د کابل نه راځي، همجوار ولایتونو نه کسان جلال ته راځي، د دې ځای نه خپل مواد، خوراکي مواد او نور سهولتونه چې کوم دلته دي خپل ولایتونو ته انتقالوي. نو په دې خاطر باندې چې نفوس زیات دی، بیروبار زیات دی، همدغه تدابیر چې موږ 4 میاشتې مخکې شروع کړي وو
ګټه وکړه چې زموږ دا سیستم هموار وساته او د جدي مشکل سره مخامخ نشو. والي صاحب غواړم وپوښتم چې د روغتیا کارکوونکي مو څه وایي چې کله ویل کېدل چې د هوا په ګرمېدو سره دا ویروس له منځه ځي. اوس مهال په ننګرهار کې هوا څومره ګرمه شوې ده؟ آیا د دې احتمال شته چې په دې ولایت کې د هوا ګرمېدو سره دا ویروس له منځه ولاړ شي؟ اصلا سره چې د بعضې وخت کې موږ افواهاتو پسې ګرځو، صحیح دقیقه معلومات نشته چې آیا دا ویروس د یخنۍ یا ګرمۍ سره کمیږي یا زیاتیږي. تاسو وګورئ چې ډېر ممازینه په دنیا کې چې هلته ګرمي هم ده، دا ویروس هلته یعنی وجود لري. سعودي فرضاً ګرم دی، هلته دا ویروس موجود و. په اماراتو کې یعنی ویروس و، د امریکې په فلوریدا کې دا ویروس شته دی، په تایلند او نور ځایونه چې ګرم دي نو دا ګرمۍ پورې تاثیر نه لري. ډیره زیاته مننه کوم د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل چې موږ ته مو وخت راکړ. د خبرونو دوام. د روان میلادي کال لومړنیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې باندې بیا بریدونه په لوړ حد کې ول. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون عمومي څارونکي په یو راپور کې ویلي دي چې د سولې هوکړلیک لاسلیک او د تاوتریخوالي کمښت اونۍ کې طالبانو بیا هم د افغانستان امنیتي ځواکونو پر وړاندې باندې خپل بریدونو لا هم زیات کړي ول. په تازه مورد کې طالبانو په تخار ولایت کې په ولسي پاڅونکونکو باندې برید کړی دی چې ولسي پاڅونکونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د امریکا ځواکونو اطلاعاتي اژانس هم ویلي دي چې که څه هم ایران د امریکا او طالبانو د سولې خبرو لپاره ګواښ نه دی، خو دا هیواد بیا هم ملاتړ ته دوام ورکوي. د سولې په فصل کې جګړه. د روان زیږدیز کال درې لومړیو میاشتو کې امریکا او طالبان د سولې هوکړلیک د لاسلیکولو په یو قدمي کې وو. د طالبانو د جګړې اور نه یوازې چې مړ نه شو بلکې زیات هم شو. د امریکا دفاع وزارت ځانګړي څارونکي ویلي چې حتی د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ کې هم د افغانستان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو کچه لوړه وه. د جګړې لوري چې کوم دي دوی نور د دې بالا او دې ته توجیه نشي ورکولی چې زه د ځان نه دفاع کوم او یا دا کوم یا هغه کوم. نور دوی باید د جګړې نه لاس واخلي. بلخوا د امریکا پوځ اطلاعاتو ویلي دي د دې سربیره چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه هیواد په افغانستان کې د سولې هوکړې لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي سیوري لاندې د امریکا او طالبانو هوکړه لاسلیک شوه، خو د جګړې زیاتوالی په ظاهره ثبات گواهی. طالبان تا آخرین لحظه از برتری نظامی و یا ابتکارات نظامی خود سود سیاسی میخواهند جستجو بکنند و این در تمام جنگ ها این صورت پذیرفته. ولی طالبان فکر میکنم که اینا از اشتباهات بسیار فاحش حکومت کابل سوء استفاده میکنند. اوس چې دولت او طالبان د ستونزمن او سختو خبرو په یو قدمي کې دي، خو د جګړې اور نه ده مړ شوی. نوي مورد کې طالبانو په تخار کې د ولسي پاڅونکوونکي 9 سرتیري وژلي دي. هر شب ما بیشتر از 5 تا 10 نفر از خیزش‌های مردمی است، اولاد نیمی وطن است، اینا ما کشته میتیم که دولت هیچ اصلا در قبال از اونش توجه نداره. حکومت محلی تخار هم پاسخشونی است که ما هیچ امکانات نداریم، میگه فقط سیلبین هستن. تمې دادی چې په هیواد کې د سیاسي هوکړې سره اوس د تاوتریخوالي کموالي او د سولې پر سر د کار وخت را رسېدلی دی، خو د دواړو خواو د جګړې ماشین له پخوا څخه هم فعال شوی دی. هغه جګړه چې له ټولو زیات ملکي وګړو څخه قرباني اخلي. تر لنډې دمې وروسته بیرته راستنیږو. په نړۍ کې د کرونا باندې اخته کسانو شمېره له 5 میلیونو څخه واوښته. بیا هم ښه راغلاست. په پلازمینه کې د کوچني اختر نه وروسته د هټیوالو او کسبکارانو کارونه په مشروط ډول باندې له سره پیل کیږي. داسې ښکاري لکه کورونا چې له پلازمینې څخه کډه کړې وي. د له یوې خوا څخه ورځ تر بلې پر کوویډ-19 د اخته کسانو شمېر زیاتېږي، خو له بلې خوا څخه بیا د ښار په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته سوې ده. د پلازمینې په زړه منډوي کې د خلکو ګڼه ګوڼه آن تر پخوا هم اوس زیاده سوی ده. ما قرنطین بودیم، کس غم ما را نخورد. بعد از اون ما اعلام کردیم بازار مجبور هستیم کل نفقه خور است، 1-4 تا نان بر اولاد خود ببره. یک فامیل داریم از خود 8 نفر 10 نفر سرای ماسته، با ماش کمک نمیشود. ما رو به شما کمک میکنیم. کجاست کمک؟ همون کمک از کشورهای خارجی می دولت خودش همیشه به خودش میخوره.
کوچني اختر ته ګڼ شمېر خلکو د چمتووالي په موخه هڅې پیل کړي دي. هټیوال هم نه غواړي چې د ګټې وټې دا څو ورځنی چانس له لاسه ورکړي. دکانونه هم بند و، دولت نه موږ یو دغه تقاضا غواړو چې مارکیټ مالکانو سره د خلکو سره وغږېږي چې موږ دا کرایګانې دا سیستمونه موږ ته برابر کړي. موږ غریب خلک یو، کومک چې موږ بیخي لیدلی نه ده، کومک له کوم ځای راغلی. عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وه چې یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 262 مثبتې پیښې په کابل کې ثبت شوي دي. په همدې خاطر ممکن سږ کال اختر د کابل د اوسیدونکو لپاره د پخوا په ډول نه وي. درست است یک وجه شرعی داره و هم یک وجه یک بر یک عادت و یک سنت تبدیل شده، ولی این مهم نیست که ما فراموش کنیم غم مردم خود، غم فامیلای خود و در عین حال بی‌تفاوتی کنیم، کالا جور کنیم، لباس جور کنیم، میوه خوش بخریم و باز خانه به خانه گشته کنیم. بلخو بیا د کابل والي ویلي چې تر اختر وروسته به د هټیوالو کارونه په مشروط ډول سره له سر څخه پیل شي. د کابل ولایت مقام د طرحې پر اساس د بیلابیلو هټیوالو او کارګرو د فعالیتونو وخت پر څو کټګوریو ویشل شوی دی او موټرونو تګ وراتګ به هم د پلیټونو د نمبر پر اساس یوه ورځ نه بله ورځ کیږي. تمام موترهایی که نمره آخر نمبر پلیتش به تاق خلاص میشه و روزای تاق، اونایی که به جفت خلاص میشه روزای جفت به شهر میتونن. اوس هم له هېواد څخه بهر په نړۍ کې کویت 19 باندې اخته کسانو شمېره هم له 15 میلیونه څخه واوښته او د دې ویروس له امله د ژوند بایلونکو شمېره هم 325,000 ته ورسېده. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له تاسو قدرمنو لیدونکو او همکارانو نه مې نړۍ مننه کوم. تر بیا مو الله مل شه.